نن به درته څو داسې جالب او حیرانوونکي معلومات وړاندې کړم چې شاید مخکې مو هیڅکله نه وي اورېدلي. ځینې به مو وخندوي، ځینې به مو حیران کړي او ځینې به مو داسې ښکاره کړي چې نړۍ څومره پراخه او عجیبه ده. نو تر اخره ویډیو راسره وګورئ. اول، آیا پوهیږئ چې شات هیڅکله نه خرابیږي؟ لرغونو مصر کې د 3000 کلونو پخواني قبرونو کې داسې لوښي موندل شوي چې شات پکې لا هم خوړل کیدلی شي. دوهم، د انسان بدن کې اوبه. د انسان بدن 80% له اوبو جوړ دی. حتی زموږ د وینې لویه برخه هم اوبه دي. د همدې لپاره یو کس له اوبو پرته یوازې څو ورځې ژوندی پاتې کیدای شي. دریم، چرګ او انسان. څېړنې ښیي چې چرګ له کوچني ماشوم نه ژر زده کړه کوي. چرګ په څو ساعتونو کې نوې لارې او غږونه زده کوي، خو ماشوم ته میاشتې او کلونه وخت پکار وي. څلورم، د اختراعګانو ناسمې کیسې. موږ تل وایو چې لایټ بلب توماس ایډیسن اختراع کړی دی، خو په حقیقت کې لسګونه نورو ساینسپوهانو مخکې له هغه لامپ جوړ کړی و. د ایډیسن کار دا و چې هغه لامپ عملي او د خلکو لپاره د کار وړ کړ. د زړو ونو عمر. په امریکا کې یوه ونه شته چې عمر یې له 4800 کلونو څخه زیات دی. دې ونې ته میتوسلا نوم ورکړل شوی. دا زموږ له ډېرو تمدنونو هم زړه ده. شپږم، د اتموسفیر عجیبوالی. آیا پوهیږئ که ځمکه په ذاته خپله هوا خوشې کړي، موږ یوازې د څو دقیقو لپاره ژوندي پاتې کیږو. د هوا پرته نه تنفس کیږي، نه اور بلیږي او نه هم غږ اورېدل کیږي. اووم، د سپوږمۍ اغېز. سپوږمۍ زموږ د سمندرونو د مد او جزر لامل کیږي. که سپوږمۍ نه وای، د ځمکې سمندرونه به خاموش او بې حرکته پاتې وای. اتم، د کتابونو ریښتینی ځواک. په نړۍ کې تر ټولو ډېر ژباړل شوی کتاب انجیل دی، خو که د نړۍ تر ټولو پلورل شوي کتاب ته وګورو، هغه د ډان کیهوت ناول دی چې میلیونونه ټوکه یې چاپ شوی. نهم، د انسان سترګې. انسان کولی شي شاوخوا 10 میلیونه بېلابېلې رنګینې سیورې وپېژني. هیڅ یوه کامره لا تر اوسه د انسان د سترګو په کچه کیفیت نه لري. لسم، د ژوو خوبونه. آیا پوهیږئ چې سپي او پیشوګان هم خوب ویني؟ کله چې سپی خوب ویني، ډېر وخت یې پښې خوځېږي لکه د ځغاستې خوب چې ویني. 11، د مچ غوږ. مچ غوږ نه لري، خو دوی د خپلو بدنونو د وړو ویښتو په مرسته غږ احساسوي. له همدې امله کله چې تاسو لاس وهئ، هغوی په چټکۍ سره وتښتي. 12، د ژمي خوب. خرسونه چې ژمی تېروي، دوی په حقیقت کې بشپړ ویده نه وي. بدن یې نیمه فعاله وي، خو تنده او وږی نه وي. 14، د نړۍ ژبې. نن سبا په نړۍ کې شاوخوا 7,000 ژبې شته. هره 2 اونۍ یوه ژبه له منځه ځي، ځکه چې وروستني ویونکي یې مړه کیږي. 14، د وینې اوږد سفر. د انسان زړه هره ورځ وینه داسې پمپ کوي چې که ټول رګونه یو ځای وغځوو، اوږدوالی یې تر 96,000 کیلومتره رسیږي. دا د ځمکې 3 ځله راچاپېرېدو سره برابر. 15، د پیزا بوی. پیزا ته تللي کسان وایي چې د پیزا بوی د سوځېدلې اوسپنې او بارودو په څېر دی. 16، د ماشومانو هډوکي. یو ماشوم د زیږون پر وخت شاوخوا 300 هډوکي لري، خو د لویېدو سره دا یو له بل سره یو ځای کیږي او د لویانو په بدن کې یوازې 206 هډوکي پاتې کیږي. 15، د مچ د ژوند لنډوالی. مچ یوازې شاوخوا 28 ورځې ژوند کوي، خو په همدې لنډ عمر کې کولی شي له 1000 زیاتې هګۍ کیږدي. 18، د برېښنا چټکتیا. برېښنا د ثانیې په یوه برخه کې د 300,000 کیلومتره په سرعت سره حرکت کوي. دا د رڼا سرعت دی. 19، انټارکټیکا د نړۍ تر ټولو یخ ځای. داسې ځایونه لري چې هیڅکله د لمر تودوخه نه ورسیږي. 20، د کمپیوټر لومړنی ویروس. لومړنی کمپیوټري ویروس په 1986 کال کې جوړ شو چې برین نومېده. دا د پاکستان د 2 ورونو له لوري رامنځته شو. ملګرو، دا یوازې څو جالب معلومات و. نړۍ لا هم په زرګونه داسې پټې خبرې لري چې موږ لا نه پوهیږو. که تاسو ته دا معلومات جالب ښکاري، نو حتما ویډیو لایک او سبسکرایب وکړئ.